څلور قسم خلق ابن الجوزی رحمه الله راخست. ابن الجوزی وی څلور قسم انسانان ستا. یو قسم داسې خلق دي چې يعلم ويعلم انه يعلم فذاك عالم فتعلم عنه. یو سړی خو پوهیږي، پوه دی، هوښیار دی، او په خپل هوښیاري پوه دی چې زه پوه یم. دا د ملګري وړ دی، د دې سره ملګرتیا وکړه، ناست ورسره وکړه، ولاړ ورسره وکړه، اخذ ځینې وکړه، هوښیار سړی دی. دویم قسم بیا داسې دی ورجل يعلم ولا يعلم انه يعلم. یو سړی بیا پوه دی، هوښیار دی، خو په خپل پوهی نه پوهیږي چې زه پوه یم، په خپل علم نه خبر چې زه پوهیږم. فذاك نائم. دا سړی بیا بدلی خالی راوي شکستا ته وشیدل غواړي، خالی پوه که ورته ورور د شی چې را کم ستا سره علم دی، دا کومه پوهی ده، د دې څه په دغه ځای کې کار واخله، دا دلته استعمال که، دا دلته استعمال که، په دې شي کې دغه ګټه ده، ما زه خالی ته راویښ که، نور دی پوه دی، پوهېږي خو بېده سوی خو دا هم ښه دی، دا ملګري هم ښه دی. ورجل لا يعلم ويعلم انه لا يعلم. یو سړی بیا نه پوهېږي، ناپوه دی، خو دا خپل پر ناپوهي باندې بیا پوهېږي چې زه ناپوه یم، چې ته خبر ورته وکړې دی ورور زه ناپوه یم، زه په دې مجلس کې حق نه لرم چې خبره وکړم، زه د دې مجلس حقدار نه یم، زه په دې کار نه پوهېږم. دغه سړی چې دی دا نه بیا ناپوه دی، ته پوه که، خو دا هم د انډوالۍ وړ دی، پروا نه کړي، دا ضرر نشي درته رسولی. که نه یو مجلس کې بحث یاسي او مسله یاد سي، یو سړی وایي یاره دا مسله کې ما ته معلومات نشته، دام صدی. ان من العلم ان تقول لا اعلم. یو د علم څخه دام دی چې ته دا وایې چې زه نه پوهېږم، دا نیمه علم علماو بللی چې خپل په ناپوهي سړی پوه شو چې زه نه پوهېږم. یا په یو مجلس کې د یو چا څخه د یو دوا او یو ناجوړی پوښتنه وکړي، هغه وایي زه په دې شان نه پوهېږم، دا د یو ډاکټر کار دی، د دې سړي سره انډوالي وکړه، دا هم په انډوالي یاست. څلورم سړی چې دی ورجل لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم. یو سړی بیا نه پوهېږي، بیا عقل دی، خو په خپل ناپوهي نه دی خبر، بلکې پر ځان د ډېر هوښیار د ډېر پوه خیال دی. فذاك احمق فاجتنبوه. د دغسې ډېر ځان ګوري، دغه مو خطا کوي. مجلس کې د مسلې پوښتنه وکړي، دا ته مسله نه معلومه، خو خوله نه چپوي، بس پکې ورلکېږي بیا دی چې وایي زه غټ ملا یم، په هېڅ به نه پوهېږي، دی وایي زه غټ ملا یم، بالا یې پر ورګزوي چې د هرې خوا یې پر برابر عقل کې دې خوا راواخېستل کې د هاخوا کې پر نیمګزي ونیوله، کې پر متر ونیول، کې پر میټر باندې ونیول، فرق درته نه ورکوي، بالا ما دې ګز دې پرېږدي. ورته تاسو وینو که نه، موږ په مجلسونو کې ډېر برابري یو، ډېر داسې خلک شته، عامیان خلک خو هر سپین کالي ته مولا وایي، چې سپین کالي اغوستي وایي دا مولوي صاحب، بس غریبان پوښتنې ځینې کوي، حاجت مولوي صاحب دی، مولوي صاحب دا مسله څنګه ده، مولوي صاحب خو نو بس دا اوس شرم دی ورلره، حیا ده چې ووایي چې ما ته دا مثلا ده معلومه، د کلي مقتدیان به راته وایي ته څنګه مولا یې چې به مثلا نه خبره نه، بس ایسې د یو خوا ګز پر کښېږدي وایي دغسې. بالا که حق وکه ناحق د توکل پر خدای دی لنډۍ ډک چې د هرې خوا یې وروان. دغه بیا عقل دی، دغه سوی ځان ګوره کتابونه وایي چې دا خپل ناپوهي نه ښکاره کوي چې زه ناپوه یم، ځان پوه بولي خو ناپوهي. چا ویله خلک دا قصې کوي، د خلکو قصه ده، وایي پاکستان ته یو انګریز راغلی، بیا چې ولاړې بیا هغه ورته پاکستان څنګه ځای ودول، ډېر ښه ځای په دې باندې وایي چې ملایان او ډاکټران پکې ډېر دي. هر مجلس کې چې مسله یاده کړې وای، هر سړی مفتي و فتوا یې درکول، ډېر داسې مجلسو ته رشتهګوز ورځم. زه په دې ګلستان کې یو ځای میلمه وم، د دې اجلاله کاغذ څرمسیان هم راسره پر یو سترخان ناست، ډېر خلک ناست دي، عوام خلک. یو سړي زما ته د یو مسلې پوښتنه وکړه، وایي مولوي صاحب دا مسله څنګه ده؟ زما مخکې یو ورور یې ناست دی، سر وژره یې دواړه خریلي دي، برېتونه یې هم ګرده خریلي ناست دي، غړ په غړ ناست دي، چابک یې دا مسلې جواب ورکړ. زما غږ نه وکړي، ډوډۍ یې مو سړی خپله ډوډۍ خوره، ډوډۍ دي بس. بل پلا هغه بیا پوښتنه وکړله، مولوي صاحب څنګه ده؟ متصل یو بل سړی ناست، هغه چابک ورته ویله چې دغسې ده لکه دی چې ما بیا غږ نه. درېیمه پلا هغه داسې خان و ملک سړی ما چې ورته ولې جواب ماته نه راکوې؟ ما خو زه جواب ته نه یم خلاص، مفتیان یې پلا فتوا یې ورکړې اوس جواب خو یې پلا هغه ستا ورور مفتي صاحب و، هغه فتوا درکړل، بیا را بل مفتي صاحب وارې دي، ته پوښتنې کوه پر دا مفتیانو وار روان دي چې ما ته وار راورسېدي. هر سړی په مجلسو کې فتوا یې ورکړي، د دین خبرې ګوري که ناحقه سړي پر دین باندې خبره وتړل، اسلام دې د لاس ولاړې کافر کېږي باندې.
ځکه علما عوام ته وایي چې د دین په خبرو لاس مه وهئ. امی سړی ته په دین کې خبرې مه کوه، دغسې خبره به دې در خوله درڅه ووځي، په ځان به نه یې پوه سوی، ایمان و اسلام به دې درته تللی. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه د نن څه زر کاله مخکې د صوفیو یو امام تیر سوی دی، ټوله دنیا یې په حقانیت او په علمیت باندې مني. امام غزالی سم مبارک وی امی سړی چې د دین په مسائلو کې ورګټ شي، د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې په ټول عمر روان او به مې لیدلي تېره دریاب مابین ته وروغورځي او اوس په بازي ځان باسي. هغه د سمندر څنګه ځان وباسي؟ تر سمندر مابین ته یو داسې سړی وروغورځوه، د دې وچې علاقې سړی چې د اوبو سره هېڅ تعلق نه وي، سمندر ته وروغورځوه، ځان غرقوي، ځان نه شي ایستلی، او ته بیا یو پنځه کسان نور هم پسې پورې کړه، ورته اونیسه ځان کشوه، دوی هم درسره بوځه، نو بار به د هغو څه دا علما چې عوام خلک منکی، عوام خلکو دا فکر دی دا ملایان موږ د دینه منکی پر موږ دین نه دی پیرځو. زه چې امین سړی ته وایم چې حاجي صاحب ته امین سړی راسه د مولا خبرو ته غوږ ونیسه، دلته زه خبرې درته کوم. یو بل عالم تک کښېنه، ته مه درېږه چې خلکو ته د دین مسایل بیانوې، ته چې مسایل بیانوې خپل ایمان ته خطره پکې پیدا کړې. هغوی دا د تبلیغ منکر دی، پر امیانو خلکو باندې دین نه دی پیرځو، پر تبلیغیانو نه. امیان هم راپسې غږېږي، ملایان هم سره غږېږي. بله دلته یو خان ته ورغلي موږ مجلس ته ورغلو چې هماغسې کښېناستو، ما ته یې ویله وایي ته پر تبلیغیانو باندې لګېږې، پر تبلیغیانو مه لګېږه. دا اوله خبره یې د هغه ورځ ما ورته تبلیغیانو د اوس زمانې تبلیغیان خو زما دین او مذهب غلا کوي، نو د غلو خو تم خلاف یې نارې وه، زه د دین غلو خلاف یم، د دنیا د غلو، زه بې د دین د غلو خلاف یم. ول څه غلا یې کړې ده، نو څه شان ورته وشول، مال دغه کتاب وکړي، زه د دغو خلاف یم، زه د دغه ناروا ته پوه کوم، کافر نه بولم، ظالم دې نه بولم، وجنم دې نه، خو امي سړی درته وایم چې دغه ځای مه کوه. ته چې ولاړ ته اول په مسجد کې مولوي صاحب درته ناست ته بیان ورته کوې، دغه دې اول د شریعت خلاف کار دی، دا دې اوله بې عقلي ده. د بې عقل له مجلس څه زه درته وایم ټول کتاب پر دې لیکلي، د بې عقل له مجلس ځان وګوره. نو دغه امي چې مسجد کې امام ورته ناست دی، په محراب کې د مسجد امام مقتدا عالم ناست دی، دی په اجازې ولاړ ته هلته ودرېږي، درننه پرې چرسو نارواوې کولې، اوس پنځه ورځې کېږي رالې سپینه خولۍ په سر کړه تبلیغ کوي. دغه بې عقل دی، عالمګیري لیکلي دي، دا زموږ عالمګیري لیکلي دي. عامي سړی کله ملا په څنګ کې ولاړ شو، ملا ناست دی مجلس کې، دا د عقلي دلیل دی، ته مه کښېنه ځه د دغو څه نه. زه دغه درته وایم، زه هم عامي سړی دین زده کوې، خدای دې خیر درکړي، بستره دې راخسې ده، الله دې اجر درکړي، موږ دې ملګرتیا کوو، دین یې زده که، خو راسه عالم ته کښېنه.